بھارت کی طرف سے بارہا بڑھ کے آ رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پختون بھائی ہمیشہ سے انتہائی بہادر اور انتہائی دیدہ دلیر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر KPK کے اندر رول کر رہی ہے, ان کی گورنمنٹ ہے. اس ٹائم پر بھارت کی طرف سے اگر نہ ہم پٹھانوں میں غیرت کا جو کیڑا تھا وہ مر چکا ہے. ہم پٹھانوں میں غیرت کا نام ہے ہی نہیں. ہم پٹھان ہے ہی نہیں. ہم بنگالی ہے. ہم لنگ مارے گا زیادو پختون نہیں. ما په بنگالیانو کې ورواچوي, زه د پتوکي مزه د سره اډو پختون نه یم. تاسو په ورځئ او دې پرې موږ به لنګ وو, موږ چې کوم دی بنگالیان یو, موږ به بنگالیانو کې ورواچوو, موږ د سره اډو پښتانه نه یو. تاسو په ورشئ چې پته مو ولګي. پښتنو تاسو کې بیا دغه سوډا واټر بوتل او دغه جوش در کې اچئ چې پښتون ډېر غیرتي دی, بهادر دی او ښکته دی او بره دی. چې چا درته ووایي چې ته پښتون غټ غیرتي وای, نه, زه غټ بې غیرته یم, ته مخکې شه, ته غیرتي. پوه شوې, دې پرې موږ کې د سره اړو غیرت نشته. دا دلګان مخکې کوي دا لنګونو والا چې دوی د پرتوګونه زیړ راوړي او که نه چې پته یې ولګي.